کوچني ځمکني ډرونونه دا ښایي د نړۍ په نږدې هره برخه کې د جګړې په ډګر کې ولیدل شي. دغه ډرونونه کولی شي د دښمن سیمې ته ځان ورسوي او پر هدف باندې ځان ته چاودنه ورکړي. دا کولی شي د ټانک ضد ماینونه نصب کړي او یا د جګړې لومړۍ کرښې ته تجهیزات ورسوي. دغه ډرون په اسانه مدیریت کېدی شي او سرتیري له احتمالي خطرونو ژغوري. دغه د خارتیل یوه سرتیري اوس ځمکني ډرون ازموي او د یو ملکي شرکت له لوري جوړو شویو دغو ډرونونو کې تغییرات راولي. دغه ډرون له وړاندې نه له 180 ډېر ماینونه ایښي دي او ځان یې په ښه ډول په اثبات رسولی دی. هغه نور ډرونونه چې تاسو وینئ هغه ځان ته چاودنه ورکولی شي او یا کوچني اکمالات انتقالوي. د اوکراین په مختلفو پوځي لیوګانو کې دغه راز ډرونونه ازمایل کیږي، خو دا د مرکز له لوري مدیریت کیدونکی کار نه دی. د اوکراین په ډونیسک سیمه کې د 28مې لیوه لوژستیکي قطعه پر یو څو هدف لرونکي ځمکني ډرون باندې کار کوي. دغه ماموریت یو چلوونکي یا اداره کوونکي ته اړتیا لري یا د ډرون پیلوټ چې کارونه یې وڅاري او همداراز یې به قومندان ته اړتیا لري. دغه ډرون کولی شي چې ماینونه کیږدي. دا یوازې په څو دقیقو کې کولی شي یو ټپي شوی سرتیری د انتقال لپاره چمتو کړي. هغوی موږ ته وایي چې د ډرون دغه نظریه تر اوسه پورې د جګړې په ډګر کې په اثبات نه ده رسېدلې. دوی له 6 میاشتو راهیسې دغه ډرون کاروي. هغه په خطرناکو سیمو کې د سرتیریو پر ځای له خطر ډک د انتقالاتو کارونه کوي. دا کولی شي چې تر 120 کیلو پورې وزن انتقال کړي او کولی شي چې په ساعت کې 10 کیلومتره مزل ووهي. دا د یو سرتیري په پرتله چې دومره وزن انتقالوي ډیره چټکه ده. دغه پوځي قطعه بیا د جګړې په میدان کې له ډرون استفاده کوي چې له دوی سره هره اونۍ د جګړې لومړۍ کرښې ته د 100 ټنو تجهیزاتو او وسایلو په انتقال کې مرسته کوي. دوی د سرتیرو بار او خطر په خپل ځان مني. بیرته د خارتیه لیوا ته راګرځو، چېرته چې دغه سړی په یوه ډرون باندې کار کوي. د ډرون تولیدونکي شرکت ته د تغییراتو لپاره معلومات د دغو سرتیرو له لوري ورکول کیږي. زه اوس یو ریپیټر جوړوم چې په مرسته د ډرون د اداره کېدو ساحه لا پسې پراخیږي. ما یې تقریبا کارونه خلاص کړي او اوس یې ازمویم چې هر څه کار کوي که نه. هر څه روښانه شول، دا کار کوي او هر څه سم دي. خو ځینې وخت د جګړې په ډګر کې لرې فاصله مهمه نه وي. دلته د وسلو جګړه روانه ده، ورسره د رادیویي سیګنالونو د قطع کولو مبارزه هم. که چیرته برېښنایي وسایل یې سیګنالونه قطع کړي نو بیا څه نسي کېدای. ډرون به هدف ته ونه رسیږي او تجهیزات او وسلې نسي انتقالولی او همداراز به ونسي کولی چې ټپي شوي سرتیري انتقال کړي، نو هیڅ ډول جګړه ییز ماموریت بیا نسي کولی. د اوکراین دغه ځمکني ډرونونه یوازې په دې جګړه کې نه استفاده کیږي. روسیه هم پر ورته ټکنالوژۍ کار کوي. هغه امکانات چې روسیه یې لري، دوی کولی شي چې په لږ وخت کې ډیر شمیر تولید کړي. خو دغه سرتیري دلته په خپل ځان لا ډیر اعتماد لري. اصلي موضوع دا ده چې موږ هغه څنګه په تکتیکي ډول استفاده کوو. که چیرته ترې ښه استفاده وکړو دوی نتیجه ورکوي، که چیرته ترې هوښیارانه کار وانخلو بیا نو کار نه کوي. خو یو څه چې روښانه دي هغه دا دي چې دوی به په ډیرو برخو کې د سرتیرو ښه بدیل وسي. ډرونونو لا وړاندې په فضا کې د جګړې نوعیت بدل کړی، خو اوس دوی پر ځمکه هم د جګړې بڼې ته تغییر ورکوي.